ملا کړې ده ښکلي استانه مې حیا کړې ده او چې د نامه راته چاوم اغستې زما کمزوري زړه درزا کړې ده او دغه چې خاندي خاندي بیا وخاندي ما دې سړي پسې ژړا کړې ده دغه چې خاندي خاندي بیا وخاندي ما دې سړي پسې ژړا کړې ده ای باچا خان بابا راوګوره لږ ای باچا خان بابا راوګوره لږ کام دې په تا پورې خندا کړې ده او چې کوم سنان ته دې خیري کړي دي هغې سنان درته دعا کړې ده ډېره زیاته مننه ډېره مننه نور شعرونه هم صدر صاحب چې ستا په مینه کې د سر په ماتېدو مین دی دا لیونی اشنا دې ځکه په کوڅو مین دی او بېوسه پلار یې په چرګ بانګ وختي دیاړی له درومي کمزر په زوی په ټیک ټاکو او په نشو مین دی او مننه ډېره مننه بېوسه پلار یې په چرګ بانګ وختي دیاړی له درومي کمزر په زوی په ټیک ټاکو په نشو مین دی او دغې سړي ته ګوره دین او دنیا دواړه ګټي دغې سړي ته ګوره دین او دنیا دواړه ګټي هم جوماتونو ته ځي هم په میکدو مین دی او چې درنګیر چاپیر تاویږي په تا نه دی مین سترګې دې پرانیزه دا ښکلی په پیسو مین دی چې درنګیر چاپیر تاویږي په تا نه دی مین سترګې دې پرانیزه دا ښکلی په پیسو مین دی او اوتي صاحبو خلک په چا باندې مین چې شاعري شروع کي خو سنان جان په حقیقت کې په پښتو مین دی دغه نور شعرونه وامه چې مننه دا نن چې جنازه یې د لیدو وه محترمه ته دې سړي کیسه د اورېدو وه محترمه دا نن چې جنازه یې د لیدو وه محترمه ته دې سړي کیسه د اورېدو وه محترمه او لوګو کې د سګرټو یې خپل ځان لوګې لوګې کو ځواني د یو چا داسې په نشو وه محترمه لوګو کې د سګرټو یې خپل ځان لوګې لوګې کو ځواني د یو چا داسې په نشو وه محترمه او دا زه د چا ښایسته چې ایران ګوتې په خوله وم بس دغه نظاره هم د کتو وه محترمه او لا تلې د پردي وطن په لور په سفر نه وم لا تلې د پردي وطن په لور په سفر نه وم په تمه یو جینۍ مې د راتلو وه محترمه او دا دې د واده هغه زلمي ته ډالۍ وي چې سنان ځکه مې پل کې لاس خواره کړه په ګډاو چې شپه د یا قربان او د ټپو وه محترمه او اخره کې دا ټپۍ زه وامه چې له دې غداره مې توبه ده له دې مرداره مې توبه ده هم د ریباره مې توبه ده د داسې یاره مې توبه ده سهار زما ماښام د بل په غېږ کې وینه ډېره مننه سید نواب صاحب وایي چې قاري صاحب شیرباز ته هغه شعرونه ډالۍ که نو ما بیا ویلي دي نو چې تاسو وایي نو قاري صاحب خو نشته واده والا وای ما نه کو نفرت کوي نو ښه کوي یا که محبت کوي نو ښه کوي او اوس خو د خلویه ګیره پرېښودې ده اوس که امامت کوي نو ښه کوي او شر او آفت ښه نه دی دا مه کوه بس که شرافت کوي نو ښه کوي لاړه زمانه بدرنګه شوې ده خدایه که قیامت کوي نو ښه کوي مزه سنان جانه د بل خولې پسې ته که بغاوت کوي نو ښه کوي او اخره کې دا ټپۍ زه وامه چې خپله هینډ سپري به مې اسره کم په موسیقۍ به تېره شپه کم زړه به په چل ولوده کم چې یاري نه کړې زه یې څه کم مور خو مې نه ده چې دواله یې ساتمه او نور شعرونه وامه چې هر خوا ګناه د شیطاني روانه ده هر خوا ګناه د شیطاني روانه ده هر کار کې ښه دوکه او بیماني روانه ده اوس مینه نشته او نفرت پکې بلا دی اوس مینه نشته او نفرت پکې بلا دی نو دا هم د قیامت یو نشانی روانه ده او یو دوه کسه لګیا دي ورته غوږ مې غلی ایښی په ژبه یې زما ستا کهاني روانه ده او اشنا ته د سنان د خاموشۍ نه څه خبرې دا ټوله یې د مینې ستوماني روانه ده